کم انسان چې د ماسپښین مونځ نه وروسته دا درود شریف سل پیرې وایي که نه نو دوی ته به 3 فایدې میلاویږي. اولنۍ فایده وایي که دوی باندې هر څونه قرضونه وي په لکونو قرضونه وي په کروړونو قرضونه وي خو چې د دې درود شریف وظیفه شروع کړي نو دغه قرضونه به ترې مکمل ختم شي، د دې قرضونو به نام نشان هم پاتې نه شي. دویمه فایده وایي که دوی باندې چېرې قرضونه نه وي او د دې درود شریف وظیفه شروع کړي نو ان شاء الله ټول عمر دپاره به الله رب العزت د قرضونو نه محفوظ وساتي. او دریمه فایده وایي دا انسان به الله رب العزت بغیر حسابه جنت ته داخل کی، دی سره به د یو عمل هم حساب نه کیږي. زما عزتمندو 3 فایدې دي، ډېرې بهترینې فایدې دي. قرضونه څونه مشکل ترین شیز دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د قرضونو نه پناه غوسته. او اخرنۍ فایدې ته وګورئ که نه دا ډېره بهترینه فایده ده چې الله رب العزت به دا انسان بغیر حسابه جنت ته داخل کړي. ګورئ که حساب کتاب باندې شوه که نه بیا ډېره زیاته ګرانه ده که انسان بیا جنتي وي، خو که حساب کتاب ورسره شروع شو بیا ډېره زیاته ګرانه ده. ځکه چې الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي زه به د ذرې ذرې حساب کوم انسان سره. نو زما عزتمندو که تاسو غواړئ چې زمونږ قرضونه دې مکمل ختم شي یا د الله تعالی مونږ ټول عمر دپاره قرضونو نه محفوظ وساتي او بغیر حسابه د الله تعالی مونږ جنت ته داخل کړي نو دا درود شریف زه تاسو ته دلته ویم هم په سکرین هم تاسو ته لیکم، د دې نه ځان له سکرین شاټ وباسئ او د دې وظیفه تاسو شروع کړئ. ښه درود شریف اول تاسو واورئ، زه بیا تاسو په ترتیب باندې پویم. ښه درود شریف داسې دی اللهم صل علی محمد وعلى آله وبارک وسلم. دا درود شریف دی. نو دا درود شریف چې دی دا به تاسو د ماسپښین مونځ نه وروستو 100 پیرې وایي چې ماسپښین مونځ ټول تاسو ختم کوئ، فرض هم وکئ سنت هم وکئ نو بس د دې نه وروستو به دا درود شریف تاسو 100 پیرې وایي. اوس لازمي خبره نه چې بس تاسو په ناستې باندې ووایي، که چېرې مونځ نه وروستو په خپل ځای باندې کښېنئ بیا هم صحیح ده، او که مونځ تاسو ختم کوئ په روانه وایي که نه کور ته روانې په لاره باندې وایي بیا هم صحیح ده. زما عزتمندو دا درود شریف دی اللهم صل علی محمد وعلى آله وبارک وسلم. دا درود شریف چې څوک د ماسپښین مونځ نه وروستو 100 پیرې وایي دا 3 فایدې به ورته میلاویږي. ټول عمر به الله رب العزت د قرضونو نه محفوظ ساتي، او که قرضونه پې د چا ډېر زیات موجود وي دغه قرضونو ختمېدو په نیت باندې دغه درود شریف وظیفه شروع کړي انشاءالله قرضونه به ترې الله تعالی مکمل ختم کړي او الله رب العزت به د مرګ نه وروستو بغیر حسابه جنت ته داخل کړي. نو ډېرې بهترینې فایدې د زما عزتمندو دا درود شریف تاسو زده کوئ او د ماسپښین مونځ نه وروستو دا 100 پیرې ویل شروع کوئ. ټیک شوه، په خپل هم په دې عمل وکئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته، دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.